څو ځلې طالب چارواکو او ویندویانو یې د شرعي مسلو په ګډون د نجونو د ښوونځیو بند ساتل په بېلابېلو دلایلو توجیه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې پخوا د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر و، د ګوتو په شمار له هغو طالب مشرانو یو دی چې دا مسله یې ننګولې ده او دا ځل د نجونو د زده کړې پر مخالفینو غږ کړی چې که کوم دلیل لري وړاندې دي شي. هغه پرون په کابل کې د ګرځندوی صنعت په اړه یوې غونډې ته وویل تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې باید د هیچا شخصي نظر مهم نه وي. مهمه خبر دا ده چې تعلیم او تربیه باید خلاص شي بدون تبعیض د ښځو د نر په مخ خلاص شي. هیڅ ممانعت نه لري او که څوک وایي چې دا مانع لري یا ممانعت کې مهرباني دی وکړي که راوځي یا څوک چې تایید هغه ټول راوځي دا چې نه تایید دا دې راوځي که خپل دلایل دی وایي چې ولې داسې نه کېږي. د طالبانو په یو کلنې واکمنۍ کې د دفاع چارسنبالي وزیر ملا محمد یعقوب، د دفاع وزارت مولوي لطیف حکیمي، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي او د ګوتو په شمار څو نورو کسانو په حکومت کې دننه د ځینو اړینو ګامونو اوچتولو پر اهمیت او هغو بایدونو غږېدلي چې د دوی په خبره د حکومت او ملت ترمنځ واټن کموي. مفتي صاحب جمع بندي له تاسو څخه اورو څه باید وسي؟ لکه مخکې موږ فکر کوم اشاره ورته وکوله دا ښوونځیو موضوع خو دومره ډېره ویل کېږي چې نور هره ورځ همدا هره ورځ ویل کېږي او هر څوک یې وایي او دا هر یو چې موږ ویلو هغه وایي باید حل سي. نو امارت هم د جواب نه وایي چې اوس په هغه باندې څه چاته قناعت ورکړي. خو ما یو سابق تلویزیون سره ما شخصي نظر ده امارت به یا دغه کار کوي یا به بدیل ورکوي. دور بدیل چې د مال مدارس دي بیا جوړې کړي. نو که دا مکتب ته عقیده نه لري دا ښوونځیو ته دا لیسو ته نو بیا دې مدارس جوړې کړي یعنې مدرسه ماول اصلاح د مدرسه عصري که مکتب ځینې جوړ سو مکتب اصلاح که مدرسه ځینې جوړه سو خو حل لاره ورکړه.